الله تعالی د زمان او د مکان خالق او مالک ده. الله تعالی ټول وختونه پیدا کړی دي، الله تعالی ټول ځایونه پیدا کړی دي، خو د هر شي خالق او مالک الله تعالی ده. الله تعالی په وختو کې او په ځایونو کې بعض داسې وختونه او بعضې داسې ځایونه پیدا کړي دي چې په هغه وخت کې څوک هم دعا وکړي بیا هغه دعا الله تعالی ډېره زر قبلوي. هغه دعا الله تعالی د قبولیت منصب ته درجې ته ډېره زر رسوي. او د الله تعالی فضل کرم احسان وګورئ چې داسې وخت په مونږ تاسې باندې بار بار راځي، خو مونږ د داسې وخت او د داسې ځای بالکل قدر هم نه کوو، حالانکه د داسې وخت او د داسې ځای ډېر زیات قدر کول پکار دي. خو مونږ بیا هم د غفلت او د سستی هغه انتها درجه وګورئ چې مونږ د داسې ځای قدر نه کوو. دا ټوله سستی ده او غفلت ده. او بیا په دې وختو کې یو وخت داسې ده چې کوم یو کس د شپې د خوب نه راپاسي، د هغه سترګې کولاو شي یا ویریږي یا هسې راپاسي، بیا په هغه وخت چې کوم یو کس په دې طریقه باندې دعا وکړي، زه هغه طریقه درته ښیم، په دې طریقه څوک دعا وکړي بیا الله تعالی هغه دعا خامخا قبلوي. خو د دې نه د محرومیت وجه سبب څه ده؟ لا علمي. مونږ تاسې ته د دې علم نشته، مونږ اسلامي بیانونه نه ګورو، کتابونه نه ګورو، مطالعه نه کوو، د یو نیک سړي صحبت نه اختیاروو، بیا داسې کس همیشه د داسې نیکۍ نه محروم وي. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد نقل کوي، وای من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد وای کوم یو کس چې د شپې را پاسي، شپې په خوب کې ویریږي، بیا را پاسي یا آسې را پاسي، دا وخت هم ډیر قیمتي ده. الله تعالی په دغه وخت کې د هر انسان دعا قبلوي. چې کوم یو کس په دې طریقه باندې دعا وکړي، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، دا دعا وی پاغه نه بعد دا وی چې اللهم اغفر لي یا نور د ځان د طرفنا د خپل ځان ته دعا وغواړي یا نور امت ته دعا وغواړي، بیا الله تعالی دا دعا خامخا قبلوي. نو کوشش کوئ چې دا دعا د دې پر یاد کړئ او بیا په دینه بعد چې کوم هم دعا تاسو غواړئ بیا الله تعالی هغه دعا دا قبلوي. او دې سره د تهجد وخت هم نږدې وي، بلکې په کار ده چې کله داسې انسان هغه سترګې کولاو شي، بیا په کار ده چې د اودس وکړي او تهجد لمونځ وکړي. د تهجد د لمانځه هم ډېر زیات فضیلت ته. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا روایت ده، وایي الله تعالی فرمایي وایي څوک شته چې هغه د شپې د مانه دعا وغواړي او زه د دعا قبول کړم. الله تعالی خپل هغه کس غواړي چې کوم د شپې د مانه دعا وغواړي او زه د دعا قبول کړم. نو شپې چې څوک په خوب کې راپاسي، دا وخت هم د دعا د قبولیت والا. او کله چې کوم یو کس د تهجد په وخت کې هم راپاسي او منځ وکړي د الله تعالی دعا وغواړي، دا هم ډېر وخت قبولیت ده. الله تعالی دې موږ تاسو ته د داسې وخت قدر کولو توفیق را نصیب